کال 1919 یعنی نن څخه 106 کال وړاندې په همدې ورځو کې برتانیې د درې مرستي ځل لپاره د افغانستان په ختیځو سیمو یرغل وکړ. لدې یرغل سره سم د نورو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې د انګریز ضد یا استقلال جنگ په ناره اعلان وشو. دا مهال د کندهار په سرحدي ولسوالۍ بولدک کې شاوخوا 600 افغان عسكر موجود وو. خو د انګریزانو مجهز قواوی بیا تر 6,000 پورې رسیدې. انګریزان د سپین بولدک پر قلعه جدید باندې په یونا ببره او افسانوي جګړه کې 1.5 افغان عسكر شهیدان او همدومره ټپیان کړل. د افغان عسکرو چې قومندان داود شاه خان وو د دې ناڅاپي برید لامل سخت ټپي او دوهم قومندان یوسف خان د کوما په حالت کې د دښمن په لاسونو کې اسیر شو. د انګریزانو لخوا د ناڅاپي برید کې د سپین بولدک سکوت په کندهار کې د انګریزانو په ضد د خلکو مقاومت او احساسات سخت راوپارول. د کندهار له مختلفو سیمو ډلې افغانان مخ پر بولدک د انګریزانو سره مقابله ته روان شول. دا مهال انګریزانو د سپین بولدک له کوګک ستراتیژیک غر څخه افغانان په دوربین کې لیدل چې ډلې له زرغونو او سپینو بغیرغونو او توپکونو سره مخ پر برتانوي هند روان دي. د نظارت انګریزان سخت ورخطا کړل. کله چې دوی د افغانانو دا کلکې ارادې ولیدې نو دوی د تل په څیر د افغانانو ترمنځ د سختو اختلافاتو او تفریقې اچولو پلان ونیو. د انګریزي جنرال ویلفرډ مالیس لخوا د پښتنو د کمزوري کولو لپاره په همدې افغانانو یو داسې نادره دسیسه روانه کړه چې د کندهار ښار د قزلباشانو د یو شیعه مشر قربان علي قزلباش کور ته نږدې د انګریزانو په ملتیا په انبار کې یو مړ ماشوم وغورځول شو. په ډیره لنډه موده کې د ښار شاوخوا دا اوازه خپره شوه چې دغه ماشوم د ښار د یو بل سني افغان سید عبدالرؤف اغا ماشوم دی چې یوه ورځ د مخه ورک شوی وو. لکه څرنګه چې دا دسیسه په ډیر مهارت سره پلان شوی وه همغسې عملي هم شوه. په ډیر لنډ وخت کې د کندهار په ټول ښار کې دا خبر لکه د برېښنا په څیر تیت شو. خلک راوپارېدل او بازارونو ته راووتل. شیعه مشر قربان علي خان بې ګناه د کندهار پارک کې ووژل شو او د ښار د پارسي زبانو کورونه دکانونه یې په ډیر بېرحمۍ سره چور کړل. دغه خبر ډیر ژر د بولدک حقو جنګیالیو ته ورسید چې د انګریزانو یرغل په وړاندې چمتووالی نه وو. اوازه شو چې خلک ناحقه د انګریزانو غزا ته وځي بلکې اصلي غزا خو په خپل کور کې راته جوړه ده چې باید ورته راستانه شي. د ناولې اوازې کندهاري پارسي زبانو چې هغوی هم د انګریزانو خلاف په لښکر کې وو د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړه. د دسیسې دومره کرکه رامنځته کړه چې د ځینو شواهدو پر اساس لسګونه شیعه افغانان وژل شو او په سلګونه یې له ښاره څخه تېښتې ته اړ شول. نږدې و چې دښمن د دې فتنې له امله د سني او شیعه ترمنځ دا جګړه په ټولو سیمو کې په خونړیو جګړو بدله کړي. خو له نیکه مرغه د هغه وخت مشرانو د هلو ځلو له امله ډېر ژر مخه ونیول شوه. په تاریخ کې د بهرنیو یرغلګرو دا د افغانانو ترمنځ د اختلافاتو اچولو یوازینۍ دسیسه نه ده بلکې دې ته ورته په تاریخ کې داسې اختلافات په منځ کې اچولي چې حتی ورور د ورور خلاف کړی دی. دوی د پښتنو ذهنونه مطالعه کړي چې څه ډول او په کومو موضوعاتو سره راټولیږي او په کومو سره تیت پراک کیږي. په همدې توګه د کندهار مبارزینو د هغه لښکر ترمنځ داسې نفرت رامنځته کړل چې په خپلو کې سره اخته شول. په کندهار کې نن هم دا متل تکراریږي چې کور دی وران شه انګریزه دا څومره شیطانت دې زده دی. دا متل له همغې ورځې را جوړ شو. د امریکایي تاریخ پوه او لیکوالې ریا ټالي سټیورټ لخوا په لیکل شوي دې کتاب کې چې د فایر ان افغانستان په نوم نومیږي لا زیات پر افغانستان د برتانویانو لخوا یرغلونو او د افغانانو ژور مقاومت او تحلیلونه راټول شوي دي. برتانویانو په داسې حال کې 3 ځله په افغانستان کې سخت او شرمناکې ماتې خوړلې چې نږدې په ټوله نړۍ کې یې واک درلود. The foundations began on the lands of England, with a powerful British monarchy igniting an extraordinary story of exploration and world domination, but also saw the worst sides of humanity. د 19مې او 20مې پیړۍ په پیل کې برتانوي امپراتورۍ د نړۍ دومره هیوادونه په زور نیولي وو چې په حدودو کې به لمر نه ډوبېده. یعنی د دوی واکمني په نړۍ کې دومره پراخه وه چې هیڅ کله به په یو وخت ټولو سیمو کې لمر نه ډوبېده. هر وخت به یوه برخه د ورځې په رڼا کې وه. دا د برتانوي امپراتورۍ د نړیوالې واکمنۍ او ستراتیژیک پراخوالي ښودنه کوي. خو برعکس هر ځل چې برتانوي ځواکونو په افغانستان یرغل کړی د افغانانو له سخت او پراخ مقاومت سره مخ شوي. د افغانستان جغرافیې موقعیت د افغانانو ملي احساسات او د خپلواکۍ لپاره قربانیو څخه معلومیږي چې افغانستان د هر بهرني یرغل پر وړاندې مبارزه کوي. د یوې څېړنې له مخې برتانیې د نړۍ له 193 هیوادونو څخه په 101 هیوادونو باندې په مختلفو وختونو کې بریدونه کړي یا یې پکې نظامي مداخلې کړي دي چې د نړۍ له شاوخوا 90% هیوادونو سره سمون خوري. برتانیې دا بریدونه او جګړې د مختلفو موخو لپاره ترسره کړي لکه د استعماري پراختیا، سوداګریز نفوذ او ستراتیژیک واک ترلاسه کول. ځینې هیوادونه یې مستعمره کړل، ځینې
د خپل نفوذ لاندې راوستل او ځینو نورو سره یې لنډمهاله نظامي شخړې وکړې. په دې کې ګڼ داسې هیوادونه وو چې بغیر له مقاومت څخه د لوی برتانیې په وړاندې تسلیمي ومنله، لکه د هند ځینې ریاستي سیمې، د مالیزیا هیواد، نیوزیلند، بوتان، بوتسوانا، کویت، مالدیپ، سنگاپور او دې ته ورته ځینې نور هیوادونه هم شته چې پرته له جګړې یا مقاومت څخه د برتانویانو لاسته ولوېدل. خو افغانستان یو د هغو لږو هیوادونو له ډلې څخه و چې د برتانیې امپراتورۍ په 3 ځلو یرغلونو سره تسلیم نشو کړای. د انګریزانو لومړی یرغل په وړاندې په کال 1819 کې د ملي اتل وزیر محمد اکبر خان په مشرۍ جګړه پیل شوه. دا جګړه چې د لومړی افغان انګلیس جګړې په نوم یادېږي، د برتانوي ځواکونو اشغال پر ضد وزیر محمد اکبر خان په 1842 کې د انګریزانو پر پوځ کابل کې خونړي بریدونه پیل کړل. د دې برید له امله برتانوي پوځ ته په داسې حال کې درنه او سخته ماتې ورکړل شوه چې د دوی د سیمې تر ټولو لوړپوړی قومندان مکناټن د وزیر محمد اکبر خان لخوا ووژل شو. مکناټن په هند کې یو برتانوي لوړپوړی مامور و چې وژنه نه یوازې په افغانستان کې د ماتې سبب شو، بلکې په هند کې هم د حکومت په سیاست کې بدلون راوسته. د وزیر محمد اکبر خان په مشرۍ دې جګړه کې یوازې یو برتانوي ډاکټر ویلیام برایډن ژوندی پاتې شو چې جلال آباد څخه په تېښته ووته. افغانانو په دې سره په تاریخ کې د برتانوي ځواکونو د بشپړې ماتونې کیسه ثبت کړه. په یاد ولرئ چې د افغان انګلیس په لومړۍ، دوهمې او درېمې ټولو جګړو کې یوازینی شی چې د انګریزانو خوب یې تښتولی و او د افغانانو د بریاو راز یې لاره جزایل ټوپک و. This is an Afghan Jezile, and it has this quite distinctive curved buttstock to it. There are a lot of different variants on this buttstock style, but they all have this really distinctive curve to them, which really makes them stand out. British defeat in Afghanistan is this British column marching down the center of a canyon or gorge with Afghan snipers up on the ridges above shooting down into the column. په حیرانتیا سره شاوخوا 200 کاله وړاندې افغانانو دا ټوپک په خپل جوړول. زموږ نیکونو د دښمن مقابله په خپل لاس جوړ کړل شوی ټوپکونو جزایل باندې کوله چې زیات د کابل په هنګرخانه کې جوړېدل او یو شمیر نور بیا په مختلفو ډولونو او شکلونو د هیواد په نورو برخو کې جوړېدل چې دې ټوپکونو ظاهرا د افغانانو د بدني جوړښت سره سمون درلود چې اوږده زری پرسان نښویشتونکي ساده او په عین حال کې خورا خطرناک وو. One of the most unique styles of firearms I think ever made is the Afghan Jezile. And in one sense, a defining feature of these guns is really that there are very few defining features. These guns are handmade, they're very personalized. Now the secret to the Jezile is its incredibly long barrel. And this is a feature that's really not seen on very many European firearms. Most of the Jeziles, we call them rifles, but they're really not rifles, it's smoothbores. Things weigh 8 or 10 pounds. I don't care who you are. You couldn't hold it at length and fire it one-handed. د جزایل ټوپکو او مهماتو جوړول افغانان ته په پراخه کچه زړورتیا او روحیه ورکوله. دا وسلې د افغانانو د مقاومت او بقا یو مهمه نښه ګڼل کیږي. د وزیر محمد اکبر خان په مشرۍ د انګریزانو له شرموونکې ماتې وروسته یو ځل بیا انګریزي ښکېلاکګرو په کال 1888 کې په افغانستان یرغل وکړ. دوی غوښتل دا ځل د تېرې ماتې زیانونه هم په دې یرغل کې د افغانانو په ځپلو سره جبران کړي. که څه هم انګریزانو د افغانانو مقاومت سربیره په دوهم ځل یرغل کې د ځینو سیمو واک ترلاسه کړ، خو په داسې حال کې چې د کال 1888 د جولای په 20 د میوند د تاریخي حماسي ورځ راځي. په دې ورځ چې د ملالۍ افغان په نامه پیغلې له انګریزانو سره د دویمې جګړې پر مهال له پښتون مبارزینو سره اوږه په اوږه جګړه کې برخه اخیستې وه. خو کله چې د شمیر له مخې لږ افغان جنګیالي د برتانوي ځواکونو په وړاندې کمزوري شول او شاتګ یې وکړ، نو په عین وخت کې ملالۍ د افغانستان بیرغ له دې نارې سره اوچت کړ چې که په میوند کې شهید نه سوې خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتي نه. د ملالۍ دې نارې د نارینه جنګیالیو وینې په جوش راوستې. همدا و چې جګړې ته یې داسې حماسي دوام ورکړ چې انګریزان په بشپړ ډول مات شول او په دې توګه افغانانو بریا ترلاسه کړه. د میوند او د هیواد په مختلفو سیمو کې د انګریزانو خلاف جګړې د دې لامل شوې چې برتانوي ښکېلاکګر د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې ماتې وخوري او جګړه پای ته ورسوي. تر دې ماتې وروسته د دریم ځل لپاره په کال 1919 کې برتانوي ځواکونه یو ځل بیا په افغانستان یرغل کوي. په دې دریم یرغل سره برتانیې بیا غوښتل چې په سیمه کې خپل ځواک او واکمني د نړۍ په وړاندې څرګنده کړي او د خپل تیرو ناکامیو تاثیر راکم کړي. خو برعکس د درېمې جګړې په پایله کې افغانانو یو ځل بیا بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه.
او وی خوده چې افغانستان د ازادۍ او ملي غرور لپاره هیڅ ډول تسلیمي نه مني. برتانیې سره لدی چې په بشپړ ډول افغانان تسلیم نشو کړای، خو په کال 1893 کې امیر عبدالرحمن خان تر دومره سیاسي فشار لاندې راوست چې د احمد شاهي وطن په سینې پرې د ډیورن کرښه په زور راکش کړه. دا کرښه د دې لپاره وټاکل شو چې افغانان په دوو برخو وویشي او د برتانیې په وړاندې مقاومت کمزوري کړي. لکه څنګه چې موږ د ویډیو په پیل کې د انګریزانو لخوا د هغې د سیاسي یادونه وکړه چې څنګه د یو مړ شوي ماشوم پر مړ د شیعه او سنی افغان ترمنځ اختلافات رامنځته کړل. هو د ډیورن کرښې پر رامنځته کولو سره برتانیې غوښتل په سیمه کې خپل نفوذ ټینګ او د هند سرحدي امنیت خوندي کړي، خو افغانانو دا کرښه تر نن ورځې پورې په رسمي توګه نه ده منلې. دا په افغانستان د انګریزانو یرغلونو باندې راټوله شوې د نن ورځې موضوع. کوم غوښتل دې ته ورته معلومات واورئ ووینئ، د ویډیو لایک کولو ترڅنګ چینل سبسکرایب کړئ.